جناب ویلکم بیک ګران اوردونکو غږوره تاسو د دلبر ریډیو اف ام 93 400 او په پروګرام هغه کې زم تاسو ملګری انعام جی او تاسو زما خسته یاسبین اوریدونکو الام ژوندۍ او خوشاله را خه قربان سونګم تاسو ورېدلو او په خبرې اترې کې دي قربان چې د تعویض خبرم پکې دي او د جانان خبرم پکې کې دي نو هغه وی چې زما نصیب کې جانان نشته زما نصیب کې جانان نشته او کله تعویض په ځای مولا په غاړه کړم ټیک ده قربان او وی ماته د چم خبره مکوا ماته د چم خبره مکوا او غلی شه د غم خبره مکوا او مال لاس نیول جانان راولا مال لاس نیول جانان راولا او مولا د دم خبره مکوا نو قربان دغه شانته ده کنه هغه مینه چې دنو د ظلم مینه پکار ده احساس دی یو مینه ده او دا چې څونه انسان یو خلوص وي هغه سره د مینه زیاتیږي او دا نه په تعویذونو باندې کیږي جناب او نه په بناوټ سره کیږي بلکې مینه یو احساس دی قربان نو دغه دا چې مینا به ورکو مینا به غواړو جناب دلګي مینه په بدل کې بدن سم ډیره مینا غواړم او تاسو میسج راغلی جناب یو رور پکې ویلی وو چې انعام جی مونږ ته د میخکی والا پوټری چې دا نو هغه براته خامخا په پروګرام کې شامل بالکل جناب د میخکی پوټری به ته هم شاملو نور خسته خپل لطیفو د پر هم تاسو فرمایشونه کړی چې انعام جی فرمایشو کا چې خسته خپل لطیفې ماته په پروګرام کې شریک کا نو قربان پروګرام خو ډېر ټایم شو مال لطیفې هم شریک کړی تاسو سره خسته خپل پوټری هم شریک کا او اوس د میخکی شیرونه چې دینو اغه ته وښه هغه وای چې خوښ شوی او زما هم پټ پزړه کې میخه کې خوښ شوی او زما هم پټ پزړه کې میخه کې او په پوز چې وستا ضرور واده کې میخه کې او تا درس سینې ته ورکو زپوها هغه دم شوم تا درس سینې ته ورکو او زپوها هغه دم شوم چې بیا در نه پریوته تناره کې میخه کې او زما د غریبې ورل ورکړي چا پیغورو زما د غریبې ورل ورکړي چا پیغورو د پوز نه اوست غوسه کې میخه کې او تواخ لکنه مړه ز سجدي ته چټیټېګم ته واخله کنه مړه ز سجدي ته چټیټېګم لپوز نه پریوزي می مانځ کې میخه کې او رښتیا وایا د خپل سره تیرو مو کنه رښتیا وایا د خپل سره تیرو مو کنه درکړې می چې تالو په ورکه میخه کې او خوښ شوی زما هم پټ پزله کې میخه کې په پوزه چې وستا ضرور واده کې میخه کې قربان دا خو د میخه کې یو پوټری شو اوس د میخه کې دوه مې سپوټری چې دنو هغه هم تاسو وره هغه وای چې د خلکو کساتلی د سیالو لمیخه کې د خلکو کساتلی د سیالو لمیخه کې او مونږ ټول عمر خرڅ کړي د دارو لمیخه کې او زمونږ د حیا او د غیرت کدا سه حال وي زمونږ د حیا او د غیرت کدا سه حال وي کې دي چې څوک وروړي د سړو لمیخه کې او د بل په مړې غلی شي او بیا خور سوره کې ورګي د بل په مړې غلی شي او بیا خور سوره کې ورګي ساتل پښتنو دي دشمنو لمیخه کې او زما د قام د میاندو بیوسی هم د لیدو ده زما د قام د میاندو بیوسی هم د لیدو ده ازغونه جوړ کړی دي بچو لمیخه کې او هیڅ درد زما د سیمې د ظلمو आवाज کې نشته هیڅ درد زما د سیمې د ظلمو आवाज کې نشته راټول کې د وطن د ترانو لمیخه کې او عاجزه نزاکت د خایستونو یو په دوشي عاجزه نزاکت د خایستونو یو په دوشي نږدې چې کله راشي آینو لمیخه کې او د خلکو کساتلی دي سیالو لمیخه کې مونږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو لمیخه کې قربان دا خوشو تاسو فرمایش باندې د میخه کې پویټری یو بل خبره مې کوم او هغه دا کنه که تاسو زمونږه دا ویډیو کتل غواړي یا داسې نور خسته خولي زبردست پروګرامونه چې دي هغه تاسو کتل غواړي د ویډیو په شکل کې